د در قوتونه دي زه هغه ټولو ته دا یو خواست کومه چې ستاسو د کم کار چې تاسو کم شروع کړی د 75 سال نه په دې ملک کې دا شیزونه چې کوم دي دا اوس ختم کړي عربي دا په وراثت کې ملاوي یاره عقل او شعورم په وراثت کې نه ملاوي عقل شعور دا سيزونه چې دي د لپاره به مهنت کې دا خدادات صلاحیتونه اجرا پچا کی موږ هغه خلکو په شابوتلی خو دا نن چې تاسو وینئ زه په دې شیشه باندې وایم چې د پرویز خټک دی ووري چې هغه باندې څه پوزیشن که خوا کې څوکي ترمامیټر دی ولا خولې کې کیږي که محمود خان کم ځای کې نو د شیشه په سترګه ورته وایم محمود خان له سواتیانو په خولې کې ترمامیټر کې دی ګوره سوات او قبایل یاره زه هر ځای دا یو خبره کوم جی ګرانو عزتمندو په دې ټایم باندې زه موجود یم د های کورټ نه بهر او دلته کې درانه میلمانه ما سره موجود دي راځي د دوی سره یو څو خبرې اترې کوو تاسو ته پته ده د عمران خان سره سیب سره مینه لرونکي پوره قوم دی ډېر زیات تعداد دی ډېر غټ تعداد دی هر یو کس دا خواهش کوي چې د های کورټ نه د فیصله راوتی نه د ازادۍ او دا ډومبې زما غوږونو کې راشي څه ویل غواړئ جی په دې موقع باندې ډېره مهرباني د سوشل میډیا خصوصا چې تاسو زمونږ د اواز رسوي داسې ده چې زه دې ته چې په کوم نظر ګورم دا عمران خان دی نه دی دننه کړی دا دی د پاکستان ترقی د پاکستان خوشحالي د پاکستان ازادي زمونږ د ملک آزاد خارجه پالیسی یعنی دا دی هغه په جیل کې بنده کړی دا دی ولې کړی دا ګوره کله چې دا پاکستان جوړېدو او د پاکستان د ازادۍ تحریک چلېده نو د مولانا فضل الرحمن والد صاحب چې زما دپاره ټول علما ډېر قابل قدر دي مولانا مفتی محمود د ګاندیجي ملګری خو د اسلام او د پاکستان نو ملګری د اسلامي جمهوریه پاکستان گو چې هغه ټیم ناره والی شوی او پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله بیا که زه تاسو ته ووایم زمونږ کانفرنس چې خان عبدالغفار خان بابا یو ډېره لویه هستي وه خو هغه هم ګاندیجي سپورټ کړی هغه هم پاکستان اسلامي جمهوریت دا هم یو پیغام راغلی چې شکر دی موږ د پاکستان په حاصلېدو کې زموږ نوم نشته یس دا هم هغه سوچونه او هغه نظریات نن که تاسو ګورئ چې دا موږ سره د ملک سره 75 سال کې څه وشو دا واحد دا کس دی چې دی راغلی دی او دی چې کوم د قائد چې کومه ناره والې وه محمد علي جناح دا د هغه نعم البدل په کوم شکل کې ګوره هغه هم ډېر لوی تحریک چلولی او دی هم ډېر لوی تحریک چلی د هغه هم د هغه وخت ډېر غټ حزب اختلاف او تاسو وګورئ د ده ټولې پارټۍ او ټولې ادارې بمای امریکا او بیروني دنیا د ده خلاف دي دغه شان ګوره قید اعظم چې هغه خپل مال دولت جایداد چې اسلامیه کالج پېښور ته او سند مدرسة الاسلام ته خان صاحب امر صوبه او خان صاحب ولګي هغه زمونږ استاد سره لپاره د قوم د لپاره د کینسر هسپتالونه جوړ کړي یو خبره کوم ټول پښتون قوم ته کوم چې خلکو به وي چې پښتون قوم په دویم ځل څوک نه راولي نو پښتون قوم په دویم ځل په 2 تهائی راوستل په دریم ځل په 2 تهائی یې ډېر کم هر کس به ضمانت به ضبط کیږي او د هغې وجه ده اوس دا قوم چې دی دا تاسو وینئ که دې کې شعور راغلی دی کې پوهه راغلی ده دی اوس د ملک په ډیټا باندې چې دی سره څوک خبره کیي دی به هغه پسې ودرېږي تاسو وایي چې دوی کې شعور راغلی مخالفین دا وایي چې قوم بدتمیزه شه چونکې هغې دا وایي چې ته د چا د معدې نه د خولې نه څه شی راوباسې نو هغه خو به خود هغې له څه جواز ګوري اوس عمران خان څه چل کړی عمران خان خانداني او فیملی لیمیټډ کمپنۍ چې دي هغې ټولې چیلنج کړي ګوره یو عجیبه خبره ده خو موږ ته د کپتان خول چې په پارټۍ کې په پارټي ورکر کې او په نوکر کې فرق پکار د هغې سره چې نوکران دي او د پاکستان تحریک انصاف سره دا ټول د دې داسې آزاد ورکر دي دا نوکر د عمران خان نه دي په دې ملک میندې دي په دې کام میندې ګوره دا واحد داسې پارټي ده دا زه ستا په شیشه دا ټول قوم ته راوستل غواړم دا واحد داسې پارټي ده چې هر سړی د خپل جیب کې د کوره پیسه رالي دا جهاد دی که موږ دلته کې ولاړو دا خلک تاسو وینئ دا موږ عبادت ګڼو او دا د څه لپاره کوو که موږ دا نه کوو موږ د عمران او خپل قاید سره نو ډوب دی برباد یاره موږ سره په پاکستان کې داسې کم کمې دی چې په ریجن کې زموږ نه ټول ملکونه خو په بره لړل موږ په شا ځو د څه څیز موږ سره کمې دی ډېره مننه ستاسو ماشاءالله ډېرې درنې خوږې خبرې دي تاریخي خبرې دي خو تپوس دا کوم نن څه تمه لرئ د عدالت نه عدالت چې زه چې را نن کومه فیصله راله او یا کومه را روانه ده نو زه به یو خبره وکړم دا د دې عدالت ګټه ده د آئین ګټه ده د قانون ګټه ده که څوک دا د عمران خان ګټه ده نه دا د اسلامي جمهوریه پاکستان ګټه ده ځکه چې دلته کې آئینی قانوني نو امن وي دلته و معیشت مضبوط موږ سره څه چلو شي یاره اوس که زه ستا نه تپوس وکړم ته د بجلی بل خپل جمع کولی شي زه الله ګواه کوم لکه ما پسې د یو د بل راغلی دی لمسم 67,000 روپۍ زه خو دا نشم جمع کولی
خاطر یو کس چې د یو کس داسې زموږ عام خلک خو ډېر بلو د غربت د لاین نه لاندې ژوند موږ خلک تېرو ډېر کمزوري هغې به څه کي ښه دا راته ووایه عمران خان صاحب هم تقریبا د 27 سال نه هغوی دغه کوي قوم ګایډ کوي راپاڅېدل خو زیاتر ویښ چې کوم کړل هغه واپډه والا ویښ کړه دا منئ نه دا ټیک ده خو دا خبرې چې دي دا ټول دې قوم ته خو دا خوب چې د عمران خان خولی دی چې ګنې ریاست چې دی ریاست به لګي ته میجارټي چې دی کې کم عوام اوسي نو ریاست به هغې له سپورټ ورکړي ریاست خو له دې نه مخکې چې و نو دا بیلونه او دا ګرانۍ به یو خلک په دې نه وپوهي او فیملی لیمیټډ کپ نه وي یاره ته ماته دا ووایه یاره هر شی په وراثت کې ملاویږي بنګله کارخانه ګاډۍ جایداد یاره سیاست هم په دنیا کې ته ماته خولی شي چې سیاست هم په وراثت کې ملاویږي یاره عقل او شعور هم په وراثت کې نه ملاویږي عقل او شعور دا څیزونه چې دي دې لپاره به ته محنت کوې دا خو دا داد صلاحیتونه چې دا په چا کې موږ هغه خلکو په شا بوتلي خو دا نن چې تاسو وینئ زه په دې شیشه باندې وایم چې د پرویز خټک دی واوري چې د هغه به نن څه پوزیشن که خوا کې څوکي ترمامیټر دی وله خولې کې کېږي که محمود خان کوم ځای کې نو زه د شیشه په سترګه ورته وایم محمود خان له سواتیانو په خولې کې ترمامیټر کې دی ګوره سوات او قبایل یاره زه هر ځای دا یو خبره کوم چې سوات او قبایل چې دي که خلک پاره دي خو سواتیان او زمونږ د پاټا خلک چې ټول به عمران سره شانه بشانه ولاړي او د هغې وجوهات دي موږ په خپل وطن کې زمونږ د سوات خویندې او میندې زمونږ بچي او مشران کشران د پاټا زمونږ مشران خویندې او میندې چې د ډاکټر نه علاوه دي د کوره بار نه راوتې نو دی په خپل وطن کې مهاجر شوي واحد دا یو کس عمران خان چې دی پاسېد او د هغې اواز اوچت کړ د ډرون حملو خلاف دی ودرېد او امریکې ته را نن چې را کوم د تکلیف نه دی تېرېږي نو دا د امریکې د هغې به وي ډومور او زمونږ دا غلامانو دوی به ډومور له زور ورکو دوی به نور دا ملک غرقو 80,000 جنازې مونږ اوچتې کړي دي 400 ډرون حملې شوي دي لمسم $150 بلین د دې ملک نقصان شي واحد عمران خان چې ده ورته ووایي ابسلوټلی ناټ هغه وجه ده چې سزا ډېره مننه تاسو ډېر ټایم راکړه د ملکن ډېر درانه خلک دي زموږ د کیپي ډېر درانه خلک دي دوه کسان چې دي هغه ډېر مخامخ دي یو دی محمود خان او بل دی مراد سعید په دواړو کې څه فرق دی یاره نو مراد سعید خو تاسو وکته که نه چې یاره ته په چا ټرسټ وکړې که نه او اعتماد پې وکړې زه خو یو خبره کوم دی په خپل ضمیر کې وګوري دا محمود خان د خپل ګریوان کې یاره د ده نه به خپل اولاد مسکره کوي ګوره که زه داسې کار وکړم چې په ما باندې څوک دومره ټرسټ وکړي چې ما اسمان ته ورسي ما چیف منسټر کړي او زه ولګم زه هغه کس سره دوکه وکړم نو د لومبي نه به زه خپل ضمیر له څه جواب ورکوم او د هغې نه پس به زه خپل اولاد او اخلو عیال او خپلو رشته دارو له څه جواب ورکوم ډېره مننه یو جهان زموږ سره یو بل مشر دلته کې موجود دي سر تاسو څه پیغام ورکوئ څه وینا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو د سوشل میډیا چې کوم دی ډېره زیاته شکریا ده کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو او ستاسو په ذریعه باندې به موږ د خپل پیغام چې کوم دی د پاکستان عوامو ته ورسو څنګه چې زمانه مخکې محمد ایاز خان چې کوم دی هغه دا خبرې وکړې نن چې دا نن ډېر تاریخي فیصله راغلی ده او زه دا یو خبره کوم قانوني خبرې چې موږ وګورو نو دا کیس داسې و چې دا په 15 منټه کې چې کوم دی دا دغه فیصله سسپینډ کېدی شو ختم کېدی شو خو لیکن د افسوس خبره دا ده چې زمون خان دوی 20-25 ورځې بی ګناه 30 ورځې بلکې سیوا شولې بی ګناه غیر قانوني غیر آئینی تور باندې چې کوم دی هغه دوی دغه کړلو او دا اٹک جیل ته بوتللو او الته کې تاسو ته پته دا اٹک جیل ته د دې لپاره بوتلو چې الته بی کلاس او دا نشته الته کې هم د دې د وجه نه چې کوم دی الته د یو عام قیدی په حیثیت باندې ډیره د افسوس خبره ده چې هغه د ملک پرایم منسٹر پاتې شوی دی او هغه دلته کې تقریبا زه خو دا 25 کروڑ نه وم خو د 23 کروڑ عوامو او هغه د مسلم امه لیډر دی او دغه سره چې کم دی د خلکو دا کم دغه وکړله خو زه دې ته دا یو خبره کوم نه ستاسو د شیشې په ذریعه باندې کاغه اسټابلیشمنت ته کاغه مقتدر قوتونه دي زاغه ټول ته دا یو خواص کوم چې ستاسو د کم کار چې تاسو کم شروع کړی د 75 سال نه په دې ملک دا شیزونه چې کم دي دا وس ختم کړي عربي دا زړه دغه چې کم دي دا ختم دا نور نه چلی خو چې کم دي دلته د پی ټی یو بوا دلته چې کم دي ایجوکیشن په خلک نو د نور سوشل میډیا نو الکترونیک میډیا نو تاسو چې په پی ټی یو باندې د چا خلاف چې کم دي سب پروپاګاندا به وکړه نو هغه به خلکو منه اوس نن زما په جیب کې دا چې کم دي کیمرا پرته دا ستا په جیب کې دا زمونږ د ټولو په جیبونو کې دا زه
دا اوس نه 1980 دی دا نه 1970 دی او دا 2023 دی او زه دوی ته دا یو خبره کوم موږ یو بل ګوره پته کول نه دي نه اسټابلیشمنټ دا دی چې هغه موږ د پاکستان عوام پته کی نه زموږ دا کار دی چې موږ هغې یعنی مطلب دی موږ چې کم مقتدر ادارې دي یا زموږ پوسټ دی دا موږ ټول یو انګریز لاړلو او ګوره چې کوم دی هغه لاړلو خو زموږ په سوچ کې زموږ په فکر کې چې کوم دی تر اوسه پورې څه چینج را نغی موږ هغه عربي کوم چې به انګریزانو دلته زموږ سره کولې د یو دغه په حیثیت باندې یو محکوم قوم په حیثیت باندې نن هغه خلک دی چې کوم دی دوی هم د ځانه چې کوم دی هغه انګریزان هغه ګوره جوړ کړي دي او دوی دلته عوامو سره او دغه سره چې کوم دی دا رویه اپناو کړې ده. سر تپوس دا کول غواړم په اټک جیل کې نورم قیدیان دي په هغوی کیمرې نه دي لګولې په عمران خان صاحب باندې دا کیمرې ولې لګېدلې دا څه لیدل غواړي څه کتل غواړي داسې شی دی د دې نه خو ګوره تاسو ته پته ده که نه چې کیمره لګول څومره د افسوس خبره ده که نه چې تا لکه بله ورځ ریپورټ په خپله چې دی د ایډیشنل سیشن جج دا ریپورټ ورکړی دی په 5 فوټ 6 فوټ کې ګوره انسان یې که نه انسان دی مطلب دی وړوکی واشروم دی د هغې واشروم چې دی د هغې چاردیواري نشته د هغې دغه نشته او ته هغه یعنې دا عربي استعمالې دغه دپاره خو زه تاسو ته دا یو خبره کوم دوی هر عربه استعمال کړله که د دوی په ذهن کې دا پرته چې -1 نو دا د ذهن نه وباسي دا طاقت دا اختیار چې کوم دی دا د پاکستان د عوام سره دی دا اختیار به هغوی استعمالي هغوی چې څوک ماینس کوي او به ماینس کوي او چې څوک پلس کوي هغوی به پلس کوي او زه دوی ته بیا ستاسو د شیشه باندې دغه مقتدر قوتونو ته دا ریکویسټ کوم پرېږدئ بس یې کړئ ختم کړئ دا شیزونه نور په دې نه ګوره دا شیزونه نشي کولی اوس هغه وخت دی نه ملک ته نقصان روان دی غریب ولس ته نقصان روان دی نن ګوره که چې کله موږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمېدو دلته چې دی زموږ جی ډي پي ګروت چې کوم دی 6.2 نن ستا په -0.4 دی که څه په داسې روان دی ته مخکې بیا ته اخوا وګوره چې ورځ په ورځ باندې ډالر موږ چې کله زموږ حکومت ختمېدو په 178 روپۍ باندې و نن په 320 روپۍ باندې چې کوم دی دوی خو به موږ ته دا خبره کوله چې دا نابالغه دي دوی چې کوم دی ته تجربه کار دي د دوی تجربه نشته نو دغه تجربه کار ټیم دا ټول او ورسره چې کوم دی دا غټ قوتونه دم خلکو کتله 14 میاشتې د حکومت وکړو اوس دا 18 میاشت ده نو په هغې کې هم خلکو دا وکتله چې ګوره په تاسو د خلکو اعتماد نشته دلته په کار دا دی چې د عوامو منتخب او عوامو مرضۍ مطابق چې کوم دی هغه الیکشن وشي ازادانه منصفانه الیکشن وشي او هغه چې څوک هم فیصله عوام وکړي په کار دا دی چې د اقتدار هغې ته حواله کړي یو جهان مننه جی ډیره مننه کوم زما د خیبر پښتونخوا مشران دي شارټ کې به مال یو جواب راکړي ستاسو په ذهن کې ستاسو په زړونو کې مونږ ته چې کوم پیغام راسول کیږي چې عمران خان صاحب باندې په جیل کې ټارچر کیږي داسې ده چې دا جیل خبره تاسو وکړه زمونږ په قاید کې که یو کمی وکنه هر لیډر د دنیا چې ته څوک هم ویني هغې جیلونه تېر کړي دا یو کمی زمونږ و هغه هم خدای پوره کړ بیا د هغه ورکر چې دي مونږ ټول لا تاسو چې څه وینئ دلته په دې هر کس پرچی شوي دي مونږ ته به دي بل شان نومونه اخیسته دی خلکو نه دی ورکر هم جیل تېر کړو نه دی نه اوس پارټي هم جوړه نه نو تاسو دا ولې نه منئ چې تاسو ته پته ده چې د پي ټي آی جنډه اوچتول ګناه ده نو تاسو ولې ته ګوره څومره د افسوس خبره ده که نه چې په نوښار کې جلسه خټک صاحب کولی شي او مونږ که 10 کسه راغونډېږو 10 کسه نو دا یوازې به مونږ نه دا تاسو په دنیا کې چې کله هم د حق او د سچ اواز چا هم پورته کړی دی که زه راوالم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه دور نه نو په هغې به ظلم کېده ټارچر کول به هغې په هجرت مجبور کړي دي نو دا د حق اواز چې دی دا قربانۍ غواړي د هر څوک نشي اوچتولی ډېره مننه جي زما د مشرانو په خپلو دعاګانو کې ګرانو عزتمندو مونږ د های کورټ نه بهر موجود یو او د فیصلې انتظار دی تاسو ته پته را چې تقریبا یو میاشت وشوله همایون دلاور صاحب د دې کیس فیصله وکړله او هغه پاکستان پرېښودلو حالانکه اکثر داسې کیږي چې جج فیصله وکړي نو قیدي همیشه د تښتېدو د منډې کوشش کوي خو د عمران خان کار هر یو کار چې دی هغه عجیبه وي نن زما په ملک کې د فیصله کولو والا جج وتښتېده او قیدي چې دی هغه حاضر دی ګرانو عزتمندو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ فرهاد خان له اجازت راکړئ تاسو ګورئ پښتون غږ السلام علیکم